طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د پنچشير په تړاو مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی، بل خوا بیا د پنچشير ولایت قومي مشران او ځوانان له احمد مسعود غواړي چې ستونزې د مذاکراتو له لارې حل کړي. امریکایي استازي وایي د بایدن اداره د محمد اشرف غني لوري د پیسو د لیږ مسله په جدي توګه وڅېړي. د پښتون وایس ډیرو درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. ستاسو پام راوړم د نن ورځې تازه لنډ او مهمو خبرونو ته. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د پنچشير په تړاو مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی چې نن ورځ به هم دوام وکړي او تمه کېږي چې دواړه لوري له جګړې او وینې تویېدنې پرته ژر پایلې ته ورسي. بلخوا بیا په پنچشير کې با خبره سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې نن د احمد مسعود په مشرۍ د سیمې د مخورو او جهادي قوماندانانو یوه لویه غونډه کې له احمد مسعود وغوښتل شوي چې طالبانو سره د سولې خبرې باید کامیابې شي او د پنچشير ستر اکثریت اوسیدونکي په دغه ولایت کې له طالبانو سره د جګړې مخالفت کړی دی. او په یو بل خبر کې به واورئ چې امریکایي استازي اشرف غني د $1.9 میلیون د تښتولو په تور محاکمه کړل شي. امریکایي استازي وایي د بایدن اداره د محمد اشرف غني له لوري د پیسو د لیږد مسله په جدي توګه وڅېړي. د امریکا جمهوریت غوښتونکو استازو ویلي داسې ادعا شته چې ګواکې اشرف غني له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره $1.9 میلیون لیږدولي دي او دا د جدي اندېښنې وړ مسله ده. فاکس نیوز وایي امریکایي استازو په همدې تړاو د بهرنیو چارو وزارت ته یو لیک لیکلی ترڅو دا مسله ټولې نړۍ ته واضح کړي. جمهوریت غوښتونکو ارشد استازی جیمز کامر د امریکا په سنا جرګه کې ویلي چې د اګست تر 11 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د دغې مسلې د سپینوي لپاره وخت ورکړی دی. یادو استازو ویلي که د پیسو لیږد حقیقت ولري نو امریکا باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ دا پیسې بیرته افغانستان ته ور وګرځوي او اشرف غني د میلیونونو ډالرو د اختلاس او تښتولو په تور محاکمه کړی. او په یو بل خبر کې وګورئ چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا مخکنی سفیر نیکی هیلی د طالبانو لخوا د افغانستان تر ولکې کېدو وروسته تازه څرګندونو کې ویلي چې لومړنی سازمان به ملګري ملتونه وي چې طالبان به په رسمیت پیژني. نیکی هیلی ویلي چې د ملګرو ملتونو به په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د برما په څیر چلند وکړي او ضرور به یې په رسمیت وپیژني. بلخوا بیا جنرال سمیع سادات د اشرف غني تیښته ستره او تاریخي خطا وه چې په لوی لاس یې د 20 کلونو جوړ نظام په یوه ورځ کې د تباهۍ تر کنده ودرو. د ځانګړو ځواکونو مخکنی قوماندان جنرال سمیع سادات نیویارک ټایم ته په لیکلي مقاله کې د افغان حکومت او ملي ځواکونو د سقوط او فاشل کېدو ستر لامل د امریکا نه ملاتړ بللی دی. سادات له دې سره بله ستره پړه پر اشرف غني اچولې او د نوموړي تیښته یې ستره او تاریخي خطا بللې چې په لوی لاس یې د 20 کلونو جوړ نظام په یوه ورځ د تباهۍ پر کنده ودراوه. بلخوا بیا امپوني بلینکن وایي خوشحاله کېږو که خفه کېږو، طالبان اوس واکمنان دي. امریکا وایي طالبان د مګړۍ د افغانستان واکمنان دي او دوی له دې ډلې سره خبرو ته اړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر امپوني بلینکن په یوه تازه خبري کنفرانس کې ویلي که نړیوال خفه کېږي او که خوشحالیږي طالبان د مګړۍ د افغانستان واکمنان دي او موږ د ستونزو د حل لپاره له دوی سره خبرو ته اړ یو. د بلینکن په خبره طالبان باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي او هغو کسانو ته د تګ راتګ مسونه لاره برابره کړي چې له افغانستانه د وتلو په لټه کې دي. د په خبره د اګست تر 11 وروسته امریکایي عسکر له افغانستانه وځي، خو دا په دې معنا نه ده چې هلته پاتې امریکایي وګړو د ایستلو پروسه هم پای ته رسیږي. هغه زیاته کړې طالبان باید هوایي ډګر خوندي کړي او خلکو ته د مزون سفر راوتګ راتګ اجازه ورکړي. د پښتون وایس ډیرو درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. دا و د دې ساعت لنډ او تازه خبرونه. د داسې مطالبو لپاره پښتون وایس یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له ملګرو او دوستانو سره شریک کړئ.